غړېدا راته ټپې وایا ته ګل بدنې بدښکارېږې لکه رونو سره. په کتاب مړ یمه کتاب مې هم ډېر زیات خوښ دی خو پښتون زلمی یمه ټوپک سره هم مینه لرم. زه ستا په شان تشې خبرې د پښتو نه کوم زه ستا په شان تشې خبرې د پښتو نه کوم زه د وجود رګو کې هم پښتنه وینه لرم. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. پروګرام ګنډېري ادبي ټولنه او زه شفیق الرحمن مرتضی الله دا وکړي چې ټول روغ جوړ وي خوشحال وي او د صحت په جامو کې وي. کتونکو د موږ پروګرام مقصد هغه خوره وره للونه چې کوم په ایرو کې دي هغه وخت سره سره موږ تاسو ته مخ په وړاندې رولو. په دغې سلسلې کې نن راغلي یو امنکوټ ته چېرته کې چې موږ ګران ملګره یو ډېر تکړه شاعر چې په پښتو پوره په معیار پوره شعر لیکي جناب تبسم خټک صاحب چې ډېر ښکلي شعر لیکي په زړه پورې شعر لیکي. نو راغلي یو د تبسم خټک صاحب خوا ته. نو دا مې غوښته چې د تبسم خټک صاحب نه بلها خوندور شعرونه ریکارډ کړو او تاسې مینوالو سره یې شریک کړو. تبسم صاحب ټولو نوال خو په پروګرام ګنډېري ادبي ټولنې کې تو ته ډېره زیاته هرکلی او سلامونه یایو. وعلیکم سلام شفیق صاحب ډېره مننه تاسې پوره ټیم د ګنډېري ادبي ټولنې ټولو ملګرو دلبر لاله کیمرامین ملګري چې دومره هلې ځلې کوئ د پښتو ادب دپاره او ستړې ستومنې کوئ خپل قیمتي وخت نه دومره مصروف وخت کې نو ډېره مننه او ډېره ستاینه کوئ تاسې د دو هلو ځلو او د دو منډو ته. مننه مهرباني. تبسم صاحب ټولو نوال خو دار ته وایه چې صحت وخت څنګه تېرېږي صحت باندې څنګه یې نن سبا ټایم کې؟ الحمدلله ښه ډیه الله تعالی شکر ده په صحت ښه روغ یم او وخت ډېر ښایسته روان ده ډېر زبردست مطمئن نه ډېر ښه روان ده. مهرباني. تبسم صاحب در ته وایه چې شاعرۍ ابتدا مو کوم ټایم نه کړې وای شاعرۍ آغاز مو د کوم ټایم نه کړی و؟ یاره دا خو به ورته یو د نوي شوق ډېر وخت نه لره تقریبا 7th کلاس کې به لږ چې والا شعرونه مې لیکلي و بس باقاعده لیک کېږي دا 2.5-3 کاله لږ بک چې کوم. ډېره ښه ده. آخري پوښتنه کوو تبسم صاحب چې شاعران خو ماشاءالله بلها د پښتو خدمات د پښتو هلې ځلې د پښتو ژبې خدمات خلک ډېر ده ښه شاعران شته دي ډېر ښه شاعران شته دي پوه شي چې هغه موږ ستاینې هغو نشو کوه. تو زړه ته یو پرېوتله شاعر وي چې تو یاره دا شاعر چې دا مو ډېر خوښ ده. نو شاعرانو کې مو شاعر څوک خوښ ده؟ یاره ډېر ښایسته سوال شفیق صاحب. شاعران خو ټول مې خوښ دي د پښتو د ژبې چې څومره هم شاعران دي او مین خبره دا ده چې یو شاعر مې قطعا نه ده خوښ شعر مې خوښ شعر او غزل دا مې خوښ هغه چې د هر چا هم وي چې پوره وي نو خوښ. ډېره مننه تبسم صاحب. زه خو یم چې تبسم صاحب که موږ سره د څه خپل شعرونه غزل شریک کړي وه او موږ به وینه خوندونه خوستي وه او زموږ ملګري مینوال چې دي د هغه چې وینه خوندونه واخلي نو که ته موږ سره خپل څو شعرونه غزل شریک سترګو شفیق صاحب غزل نه مخکې به د 2-3 شعره وایي چې اړېږه را اړېږه په یو ځای درېږه ما اړېږه را اړېږه په یو ځای درېږه ما دې خلکو ته خبرې بدلوه را بدلوه دا خلک د میاره څه خبر دي سندرغاړیه خپل سور وهه سندرې بدلوه را بدلوه. ډېر ښایسته. او شعر دا چې په یو ونه کې مه کښېنه مرغۍ انسان دې وجني په یو ونه کې مه کښېنه مرغۍ انسان دې وجني هوښیار که ځان نښترې بدلوه را بدلوه. شعر دا چې زما ډوله یې یوړله زما ډوله یې یوړه ته لګیا اوسه دغسې ټوپک ته دې چاجرې بدلوه را بدلوه. ډېره مننه ډېره مهرباني. غزل مطلع عرض دو چې خد د خفګان د مرمه مرمه درنه مرم یاره کا څه چل را جوړ کا په ما ولګوه دم یاره کا وطن ته راشه بلا ښکلی د موسم یاره کا شړشم دی ګل راټوکېدلي د غنم یاره کا هېڅ یې پروا نشته دی هغه خپل خوشحاله ګرځي زه لیونی کړم د بېغمه سړي غم یاره کا په یو
تصویر مې تندغر سترګې نه سړیږي د خولې د زار راته راولېږه البم یرکه مننه په یو تصویر مې تندغر سترګې نه سړیږي له خولې د زار راته راولېږه البم یرکه زما په دې کلي کې ستا بغیر نور څوک زما په دې کلي کې ستا بغیر نور څوک باور دې وشه صرف تاله به راتلم یرکه او شعر دا چې دا د انپړو ښار دی دلته د ټوپک قدر دی دا د انپړو ښار دی دلته د ټوپک قدر دی دلته څوک نه پیژني قدر د قلم یرکه مننه دا د انپړو ښار دی دلته د ټوپک قدر دی دلته څوک نه پیژني قدر د قلم یرکه صابر صاحب چې هله مولا صاحب ما د خپلې پیسې بیرته راکړه هله ملا صاحب ما د خپلې پیسې بیرته راکړه نه ستا تعویض سر کوي او نه ستا دم یرکه مننه او شعر ده چې د سنجیداو قدر دلته لیونی یې که څه د سنجیداو قدر دلته لیونی یې که څه دلته قاتل ته خلک وایي محترم یرکه مننه د سنجیداو قدر دلته لیونی یې که څه دلته قاتل ته خلک وایي محترم یرکه د بده مرغه مونږ په داسې سیمه ژوند کوو چې دلبر لاله د بده مرغه مونږ په داسې سیمه ژوند کوو چې دلته اکثره خلک شاعر ته وایي ډم یاره مننه ډېر د بده مرغه مونږ په داسې سیمه ژوند کوو چې دلته اکثره خلک شاعر ته وایي ډم یارکه او مقتادو چې رانه چې ته لاړې خټکه زه د ډېره غمه لکه پر کار د خپله ځانه تاوېدم مننه ډېره مهرباني خوله مې تڼاکې شوه او شونډې چوارې له درده غم د برداشت نه و شروع مې کړې نشې له درده شعر دا پکې چې ستا ظلمونه ستمونه شول د حد نه سوا نور وس مې نه و درته ومې کړې خیرې له درده مننه چې ستا ظلمونه ستمونه شول د حد نه سوا نور وس مې نه و درته ومې کړې خیرې له درده چې خلک یې اوري ورته جاړي که یقین دې راځي ما ستا په یاد کې دي لیکلي څو ټپې له درده تاسو که کار ته ځئ نو لاړ شئ ما له خوب را درومي ما ویښه شپه ده تېره کړې د ګردې له درده مننه چې د یو تللي سړي غم مې شي راخور په ذهن نو بې اختیاره شم په چیغو کړم نارې له درده شعر ده چې د کلي منځ کې په یوې پیغلې پیریان راولي د کلي منځ کې په یوې پیغلې پیریان راولي شپون چې د غره په سر شروع کړي زمزمې له درده مقتادو چې چیار جدا شو تبسمه زه تنها پاتې شوم د پښتنو سترګو مې اوښکې څڅېدې له درد مننه کتونکو دا و تبسم خټک صاحب چې دنه موږ ډېر ښایسته په زړه پورې شعرونه واورېدو موږ ته خو یې ډېر خوند راکړو یقینا چې تاسې به نه هم خوند خوستوي نو د بلې مرکې پورې خپلو ګرونو ملګرو ته اجازات ورکړئ